بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران دوستانو، زما لاس کې ویني چې موبایل دی، سمسنګ کمپنۍ ده، انډراید سیستم لري. ټول یې پیژني، ماشوم، بوډا، ځوان، کلیوال، ښارغرو خلک، داسې څوک نشته چې موبایل په دې شرایطو کې ونه پیژني. ټکنالوژي دور دی، موبایل د ژوند یوه مهمه برخه ګرځېدلې ده. څوک په کاروبار کې، څوک څه داسې کسان هم شته چې بې موبایله خوب نشي کولی، چې موبایل ورسره نه وي دې ته شپې خوب نه راځي. دا ما مهمه وبلله چې څنګه مونږ موبایل استفاده کوو. هغې ابتدایي سیستم باندې هم ځان پوه کړو چې نن سبا کې مونږ سوشل میډیا باندې ګورو، اکثره کورنۍ د دې موبایل د لاسه تباه و برباد شوي دي. دښمنیانې، قتلونه، قومونه سره ککرۍ ماتې کړې د دې موبایل له وجې. نو موږ ته دا پکار ده چې موبایل اخلو، د حد اقل د هغې ابتدایي امنیتي سیستمو باندې خو ځان پوه کړو. که چیرې تاسو نوی موبایل اخلئ، بازار کې وام خسته، اول کار چې کوئ هغې کې فعالول دي چې روشن هم که مخکې مراحل زیات لري. چې کله ما اول موبایل واخیسته، که موبایل فروش باندې هغه اول فعال کولو ښه ترخه، که تاسو خپله کول نو موبایل هم کله چې واخیسته روشن یې به کړي دغسې. دا اوس ګالاکسي A7 دی، چې فکر وکړئ چې دا نوی موبایل دی، اوسه پورې چا نه دی استفاده کړی. که استفاده شوی موبایل وي، بیا هغې انشاءالله بله ویډیو کې به ووایو چې که یو استفاده شوی موبایل هم واخیستو، هغې نو څنګه تنظیمات تاسو وکړئ، څنګه ځان ته برابر کړئ. نو دا موږ فکر وکړئ چې نوی موبایل موږ اخیستی دی، اول ځل دی، دا موږ روشن کوو. چې کله هم روشن کړه، دلته به نور د ایمرجنسي کال اکسیسیبلیټي دې کې به ګوتې نه وهو. ژبه وي، هره ژبه چې تاسو خوښه وي هغه به انتخاب کړئ. زه په انګلیسي ژبه کې پرېږدم، دا انتخاب کوم. دا کانډینیشن پرایویسي پالیسي دي، دا خصوصي هغه دی او دا حریم خصوصي شیان دي. دا دوه خو ضروري دي. دا بیا چې دا د شبکې کانډینیشن دی، ټرمز ان کانډینیشن، دا د شبکو اطلاعات دي چې موبایل سره وصلي. او پرایویسي پالیسي خصوصي حریم دی چې موبایل کې داخل کې دی. دا سینډینګ اف ډیګناسټک ډیټا، دا چې موږ فعال کړو ښه به چې موږ ته د موبایل د شارج مشکلي، د سکرین بیټرۍ موږ ته هغه راکوي، اخطار راکوي چې موبایل کې داسې مشکل دی یا نه دی. که دا موږ غیر فعال کړو نو بیا هغه اخطاریه موږ ته نه راکوي. که کله چارج کې ورکړو هلته موږ ته ښودي چې چارج دې واخیسته وانه اخیسته. نو دا د سینډینګ اف ډیګناسټک ډیټا دا اپشنل دی، دا اندې خوښې دی، خو چې فعاله کړي ښه به وي. او چې لنډ ووایي ټول یو ځای فعالېږي چې زه پاس ټولو سره موافق یم. نو دا هم چې ټولو ټیک مارک نیکسټ به ووهئ. دلته که فارسي کې وي نو بعدي به وي، دلته نیکسټ دی، زه نیکسټ وهم. دلته موږ ته ووایي چې کانیکټ کړئ وایرلیس که نه کیبل سره وایرلیس. تاسو به سکیپ ووهئ چې موږ هېڅ وصل نه یو چې سره سکیپ به ووهو، بیا نیکسټ ووهو، مخکې ځو. آیا موږ سره کوم وای فای یا نیټورک شبکه موجوده ده؟ فعلا نه. سکیپ ووهو، نشته موږ سره موجوده. سکیپ انیوی، موږ په هر حال پرېږده. دا اوس مخکې ځي. دلته ګوګل سرویس دي، دا ټول خپل عادي حالت کې پرېږدو. اکسپټ ووهو، دا دې باندې موږ موافق هستو. سینډینګ ډیټا دلته بیا ویل ګورئ دا ټول فعال دي. الاو سکیننګ دی، انسټالینګ اپلیکیشن دی، دا موږ اکسپټ کوو. ټول مخکې ځو، قبولو یې. دلته موږ آیا غواړو چې امنیت یې ورکړو که ورنکړو؟ که امنیت ورکړو بهتره دی، که نه ورکوي نو وروسته باید حتما ورکوي. دلته فیس دی، فنګر دی، پټرن دی، پین دی، پاسورډ دی، دا ټول موږ فعلا نه ورکوو. موږ پاسورډ نه ورکوو، دا پاسورډ هغه دلته باندې بعضې موبایلو کې داسې د مخ کوډ وي، بعضې موبایلو کې نه، خو دا سیستم د کوډ دی. موږ فعلا ناړ نه کوو، فعلا نه ورکوو، وروسته باید ورکوو، فعلا نه ورکوو. ګو بک بېرته چاته دی، سکیپ انیوی، مخکې ځو.
دلته غواړي ایمیل ادرس او پاسورډ. دا د موبایل استفاده کې ډیر اړین دی. سمثینګ اکاونټ دی سین ان ټو یور سمثینګ اکاونټ دا ډیر مهم دی. فعلا موږ نه استفاده کو د موبایل فعالول دي صفحې دي نو وروسته مرحلو کې دا باید حتما استفاده شي. دی نه د موبایل امنیت لپاره ډیر ضروری شی دی. زما په اند موبایل کې د امنیت لپاره سمثینګ اکاونټ نه بل مهم شی نشته د امنیت لپاره. دا به مخکې وهو فعلا نه استفاده کوو وروسته بیا موږ ووایو چې دا سره رقم فعال کو. اوس سکیپ وهو مخکې ځو. سمثینګ کلاود دا ټول د هغه دی برنامې دي چې دا پکې شته دی. دا سمثینګ اکاونټ سکیپ دی اوټ اف آل دیس. فعلا دا سکیپ وهو. سیکیورټي فولډر سمثینګ کیبورډ دا دې ته ساین ان نه کیږو دي کې فعلا سمثینګ کلاود دی. سمثینګ هغه دی دا فاینډ مای موبایل دی کې اوس سمثینګ انټرنیټ دی. سیکیورټي فولډر دی. لکه هر یو کې وهو ساین ان دلته بیا دې ساین ان مجبوره ساین ان کول ته بیا کوډ نه غواړي خو دا سکیپ وهو چې مخ ته لاړ شو. دلته آل ډن یعنی اوکې شو صحیح شو. فینش وهو دا فینش شو. موږ ته د اندروید سمثینګ صفحه فعاله شله. دا بالکل فعاله شله. موږ سره دې کې فعلا هیڅ کوم خاص مشکل نشته. دا د انټرنیټ هغه ده چې انټرنیټ نه وصل انټرنیټ سره وصل نه دی. دې نه موږ بیرته وځو ان د موبایل ابتدایي صفحه موږ ته فعلا فعاله شوه. موږ کولی شو دې کې اوس سیم کارډ واچو. ابتدایي مراحل پکې وکړو. زنګ ووهو ګالري کې استفاده وکړو. اله وکړو کامرې نه استفاده وکړو.